له څو ورځو راهیسې د بغلان سربیره په میدان وردګ، غزني، هلمند او لغمان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. له غزني په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې غزني ښار کې د دولتي ځواکونو پوستې د طالبانو لاسته لوېدلي. همدارنګه ویل کېږي چې میدان وردګو کې د ملي اردو 10 سرتېري نفوذي برید کې وژل شوي، خو د ملي دفاع وزارت بیا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بریدونو د دفع کولو خبره کړې. د جګړو له شدت سره هممهاله امریکا او د دغه هیواد اروپایي متحدینو په افغانستان کې د زور له لارې د حکومت له جوړېدو سره خپل مخالفت اعلان کړی. دغو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې دوی د زور له لارې په افغانستان کې د هر هغه حکومت له جوړېدو سره چې د سیمې د ثبات لپاره ګواښ وي مخالف دي. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد بیا وایي ټولې خواوې دې موافقې ته رسېدلي چې سولې ته د رسېدو لپاره د جمهوریت او طالبانو ترمنځ ګډ انتقالي حکومت جوړ شي. سلام، وخت مو بخیر. تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه الیاس منصور یم. په بحث کې راسره د ولسي جرګې غړی ښاغلی مامور رحمتزی صاحب، د ولسمشر سلاکار عبدالودود ثابت صاحب او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حبیب الله جانبدار صاحب او همدارنګه د ولسي جرګې غړی ښاغلی ابرارالله مراد چې په څو شیبو کې به موږ سره یو ځای شي. البته باید یادونه وکړم چې ښاغلی جانبدار صاحب د سکایپ له لارې خپرونې ته یو ځای شوی. احمدزی صاحب، بحث به له تاسو سره شروع کړو. لومړي سر خو ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. له تېرو څو ورځو راهیسې بغلان او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي، په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې ویلي چې د زور له لارې د حکومت جوړولو سره مخالف دي. فکر کوئ دغه جګړې د څه لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې تاسو ته په سټوډیو کې د سکایپ له لارې راسره میلمانو او د طلوع نیوز اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او زموږ او تاسې ښه دوست نعمت روان صاحب روح ته دعا کوم الله تعالی د مغفرت ورته وکړي. نن ډېر د غذای ده چې هغه موږ سره نسته، همیشه به په دې برنامو کې دی و. متاسفانه ووایو یا بدبختانه ووایو، لکه څرنګه چې تاسو یادوري ورته وکړل او موږ او تاسې شاهد یو، هیواد په ډېری سیمو په ډېری ولایتونو کې جګړه ګرمه شوې ده او د دولت د مخالفینو له لورې نه مختلفو ساحو باندې حملې شروع شوي دي او البته د مې له اول نه بعد د حملې شروع شوي دي. زما غږ په دولت مخالفینو باندې نه نن دا ده، بلکې په پارلمان کې او په رسنیو کې او په هر ځای کې مې همیشه دوی باندې غږ کړی ده چې د مبارکې میاشتې ده او افغانان 40 کاله کېږي چې وینې د افغانانو ویالې روانې دي او ډېر زیات دردونه راځي. په دغه مبارکه میاشت کې نور یو وربند وکړو او هغه کونډې رنډې یتیم اواز چې نن صلح غواړي، نن وربند غواړي، راځي هغه ته یو لبیک یو ښه راغلاست وایي. خو متاسفانه جګړه دغسې تیزه روانه ده. البته مخالفین ته بیا د دولت مخالفینو باندې هم دا وایم چې امریکایانو سره تعهد کیږي، امریکایانو سره موافقه لاسلیک کیږي او امریکایان هغه د خپله وایي چې موږ تقریبا بعد د موافقې له لاسلیک نه په زموږ یو تر اوسه په موږ باندې حمله نه سوې ده د دولت مخالفینو له لورې نه او زمن طالبانو خپله دا تاییدوي چې موږ په دوی باندې حملې نه دي کړي. اما بل لور په خپلو ورونو باندې، په خپلو هیوادوالو باندې، په خپل مسلمان ورور باندې چې د دې وطن بچی ده، هم طالب هم زموږ ورور ده، افغان ده، مسلمان ده، د دې خاورې بچی ده، دغه عسکر دي که هر څوک دي په نظام کې، څوک دي که څوک په حکومت کې مسلمانان دي، د دې خاورې په دې باندې حمله کوي. که چیرې بحث د افغانستان د اشغال بحث او چیرې د طالبانو د جهاد موضوع، بنان دوی چې هغه وخت له امریکایانو سره تړون لاسلیک کړو په دوحه کې، په هغه اساس باندې نور هغه مشروعیت د جهاد چې ده، هغه مشروعیت نور خلاص و. د افغانستان د اشغال موضوع نور حل ده، ځکه امریکایانو وعده وکړه چې موږ په هغه ټاکلې نیټه باندې سره وځو. اما جنګونه بیا سره غځېدلي چې دا نه د افغانانو په خیر ده، نه د طالبانو په خیر باندې ده او د سیمې بالخصوص همسایه هیوادونه چې دوی نه ملاتړ کوي، د هغو ته هم خبره همدا ده چې دا ستاسو په خیر نه، که چیرې افغانستان نه امن بدون د شک زموږ همسایګان او د سیمې هیوادونه ورسره نه امن، که چیرې افغانستان امن کیږي زموږ همسایګان او د سیمې هیوادونو په خیر هم ده او هغو ته هم ګټه رسیږي. ډېر زیاته مننه. انشاءالله تاسو بیرته راګرځو. ښاغلی ثابت صاحب، تاسو څه فکر کوئ هممهال له دې سره چې بهرنیان له افغانستانه وځي او همدا اوس هم دغه بهیر دوام لري، افغانستان کې دننه د جګړې شدت په څه معنا، د څه لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همکارای محترم تکنیکیتان و جناب وکیل صاحب و مهمان عزیزتان. متاسفانه ما شما شاهد شدت جنگ ها بعد از توافق ایالات متحده امریکا و طالبان بودیم. این شدت جنگ ها اگرچه بعد از اول می تاریخ آغاز خروج امریکا از افغانستان شدت بیشتر کمایی کرده، اما بعد از اینکه طالبان با امریکایی‌ها توافق امضا کردن، امریکایی‌ها ما شما شاهد بودیم که طالبان به حملات خود در نقاط مختلف افغانستان شدت بیشتر بخشیدن. طالبان یک امیدشان است که با نبود امریکایی‌ها در افغانستان اونا از طریق زور و از طریق جنگ میتونن قدرت سیاسی در افغانستان بگیرن و یا حداقل به این فکر هستند که اگر نتونن قدرت سیاسی را بگیرن، حداقل در پروسه صلح و در مذاکرات صلح از یک موقفی بالاتر عرض اندام بکنن و بتونن در میز مذاکره امتیاز بگیرن. اما جای تاسف اینجاست که قربانی اصلی این خودخواهی ها و این امتیاز طلبی ها مردم افغانستان است و اما قسمی که جناب وکیل صاحب گفت طالبان باید درک بکنن که اونا میخوان اگر به قدرت برسن که این محتمل به نظر نمیرسه، اونا وقتی مردم هم میکشن، وقتی مردم در آتش جنگ میسوزه، وقتی دارایی عامه و عامل منفعه از بین میره، وقتی مکاتب بسته میشه، وقتی جوانای مثل روان به شهادت میرسه، اونا بالای کی حکومت میکنن؟ چی میخوان بکنن بالاخره در این مملکت؟ این جنگ به نفع کی است؟ اونا باید اگر امتیاز به دست بیارن به نفع کی است؟ طالبان چی میخوان بکنند؟ این سوال است که طالبان باید جواب بدن و متاسفانه دوام این جنگ ها خسارات بسیار هنگفتی به مردم افغانستان وارد کرده. جوانای بسیار بیشماری از هر دو طرف کشته شده و جان خود دادن که این مسئله برای مردم افغانستان غیر قابل قبول است و متاسفانه این جنگ ادامه داره و این جنگ نه برای مردم افغانستان قابل قبول است، نه برای جامعه جهانی قابل قبول است و قسمی که دیده میشه ظاهرا نه برای کشورهای همسایه قابل قبول است و امیدوار بایستیم که طالبان بپذیرن ایره که جنگ راه حل در افغانستان نیست و بالاخره یک روز نه یک روز باید به میز مذاکره بیان و راه صلح را در پیش بگیرن، راه مذاکره را در پیش بگیرن. بهتر است که قبل از اینکه بسیار دیر شود، قبل از اینکه ما تعداد زیادی از جوانای خود از تیم امروز به میز مذاکره بیان و هر خواستی که دارن در میز مذاکره مطرح بکنن و به دست بیارن. ډیر زیات مننه. ان شاء الله تاسو بیرته راګرځو. ښاغلی جانبدار صاحب ډیر ښه راغلاست. ستړي مه شئ. تاسو هم بحث ته څه فکر کوئ؟ دلته افغانستان کې جګړو زور اخیستی، هدف د دغو جګړو څه ده؟ فکر کوئ طالبان واقعا نظامي حل لارو باندې باورمند دي او که نه د افغانستان کې دننه د امنیتي بنسټونو د ضعف ښکارندویي کوي؟ د لویو بخښونکي خدای په نامه منصور صاحب، تاسو ته او ستا درنو مېلمنو ته همداشان د ټولو نیوز معززو لیدونکو ته سلامونه، درناوی. په شروع کې اجازه راکړئ چې د شهید روان صاحب روح ته دعا وکړو، ارامي وغواړو، کورنۍ ته تسلیت او ټولو ژورنالستانو ته د عافیت آرزو کوو. تاسو پوهیږئ چې دا ناروا پردۍ جګړه مکررا ستاسو په دې بحثونو کې مطرح شوې ده او ټول شنونکي په دې معترف دي چې دا افغاني جګړه نه ده، پردۍ جګړه ده. وختي چې په دغه یو ټکي موږ توافق لرو سره، نو بناء باید تحلیل هم زموږ په همدغه محور باندې وي. د دې جګړو شدت او کموالی مستقیما اړیکه لري د جګړه کوونکو په تمویلونکو پورې. بناء دلته هغه مهاله هدفونه چې وجود لري د هغو دپاره د امریکا متحده ایالات سرمایه ګزاري کوي او د چین د پرمختګ او خصوصا د ایغور د مسلې نه د چینکیانګ یا شرقي ترکستان د مسلمانانو په بهانه باندې او همداسې په نورو بهانو باندې دوی د خپلو رقیبانو د شاته تنبولو لپاره باید د جګړو ته شدت ورکړي. دا چې اوس څنګه دغه حالت راغلی، تاسو د امریکې د متحده ایالاتو د یوه سناتور چې جمهوري خوا ده اظهارات به په دې وروستیو کې اورېدلي وي. هغه وایي ممکن د کال تر اخره طالبان ټول قدرت په لاس کې ونیسي. یعنې دا تبلیغاتي جګړه هم ده، په څنګ دې کې چې عملي جګړه ده یو تبلیغاتي جګړه هم ده. بنا دلته د افغانستان د حکومت او د طالبانو نقش د ما په نظر باندې ډېر یو فرعي نقش ده او یو نه ټاکونکی نقش ده، بلکې اصلي رول او هغه تدبیر
د تمویلونکو په لاس کې ده. تاسو وګورئ په تاریخي لحاظ باندې چې د روسیې د امپراتورۍ د ماتولو او د شاته تمبولو لپاره د ایران او پاکستان د اراضي نه پخوانۍ برېټانیا څونه ګټه پورته کړه او بیا د اتحاد شوروي په موجودیت کې د پاکستان نقش او دا جګړه د همدغه مذهبي شعار لاندې. اوس نو د چین په مقابل کې د نږدې راتلونکي لپاره باید همدغه ډول یو پالیسي په د دوی مطالعې او کار لاندې دا جګړه به دوام کوي او تر څو دوی خپلو هدفونو ته ورسېږي. لیکن یوه خبره دا ده که د منطقې هېوادونه او افغان ځواکونه په همغږۍ کې وکولی شي دغه نیت د امریکایانو او د دې رقابتونو درک کړي، په هغه صورت کې چې سوله په افغانستان کې د موږ د ګاونډیانو په ګټه ده، د منطقې د هېوادو په ګټه ده، کېدای شي موږ سولې ته ورسېږو. په غیر دغه کې په تعصب سره دا جنګونه به ادامه لري، په ظاهر کې به شعار مذهبي او په اصل واقعیت کې د همغه رقیبو هېوادونو د پالیسیو نتیجه ده. بنان زه دې ته په موقتي او داخلي وضعیت باندې نه ګورم، بلکې په بینالمللي تناظر کې او بینالمللي زاویې نه باید ورته وکتل شي. ډېره زیاته مننه. انشاءالله تاسو بیرته راګرځو. ښاغلی مراد صاحب ډېر ښه راغلاست، بحث ستړي مه شئ. فکر کوئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې د څه هدف لپاره ډېرې شوي دي؟ د جګړې شدت د څه لپاره؟ د دغه جګړو د شدت تر شا هغه اساسي هدف څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د میز دوستانو او ملګرو احمدزي صاحب ته، مشاور صاحب ته، ستاسو لیدونکو او کتونکو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول خو د دې هفتې ټولو شهیدانو ته، ملکي او نظامي شهیدانو ته الله تعالی جنت فردوس غواړو او زخمیانو ته عاجله شفا او فامیلونو ته صبر جمیل غواړو. او په دغه قطار د شهیدانو کې زموږ ورور نعمت الله روان چې واقعا یو ښه ځوان او بااستعداده او اهل سړی او ښه ژورنالست و، د ښه اخلاقو خاوند و، نو هغې ته هم جنتونه غواړو او فامیل ته صبر جمیل غواړو او فامیل او ورونو ته یې ویو چې دغه یوازې ستاسو د فامیل نه بلکې د ټول افغانستان او خصوصا د ځوانانو او بیا زموږ د ټولو فامیلونو مشترک ورور او بچی او اولادو. تاسو ته بهتره معلومات دی چې جګړې تقریبا د 18 میاشتو نه دې خواته چې کله امریکایانو او دغه ته د صلح دپاره خبرې شروع کړې طالبانو، باید توافقنامه وشو او د هغې نه وروسته زموږ او ستاسو د افغانستان 3 میاشتې مرکزي پلاوي او مسله د انتقال د حکومت او د موقت ادارې او دغه مسایل چې زمزمه کېدل او امریکایانو خلکو سره یو توافق وکړو. ټول عمر امریکا د اوس نه بلکې د یو اویا د مجاهدینو د وخت نه چې کله افغانستان ته مجاهدین راوننوتل، د هغې نه موږ باید د هغې نه هم یو عبرت اخیستی وی چې موږ ته یو 3 میاشتنی حکومت جوړ کړو په پاکستان کې او د هغې د 3 میاشتو دپاره حضرت صاحب مشر کړو او د هغې نه بعد دلته خانه جنګي شروع شو، مشکلات پیدا شو. امریکایانو بغیر د پوښتنې د سوال د جواب نه همدغسې افغانان پرېښودل او د افغانستان نه ووتل. نو باید د دې نه موږ یو عبرت په هغه وخت سره م اخیستی و، ځکه 40 کاله وشو. اوس هم امریکایان د تروریزم په نامه باندې دنیاوال راغلي و، تقریبا 2 لکو ته حضور رسېدو نظامي په افغانستان کې و. دلته وو په زرهاو خلک په لکونو خلک بې ګناه مړه کړل، خلک یې ووژل، خلک یې دا کړه. همدغه طالبان چې دلته اوس په صفوف کې ورسره ټوپکې د دې په کورونو یې بمبار وکړه، دا یې ونیول، ګونترامو کې ورته محبس جوړ کړو. یعنې دا هغه صحیح نه و چې خلکو حساسیتونه یې را پیدا کړه. په افغانستان کې جنګونه شروع شو، سره خوا کې د پردې نه نور مسایل هم هغه په خپل ځای خبر ده چې خبره نه ډېره اوږده نه شي او بل چېرته لاړ نه شم. نو همدغه و چې امریکایان راغلل او دلته په دې نامه چې تروریزم دی، افغانستان ته دنیاوال دی او مواد مخدر دی او مخالفین دی او القاعده دی، څه شو؟ هغه تروریزم خو هماغسې ځای په ځای پاتې دی. هغه طالبان همدا اوس چې دي په شدت کې دي د هغې وخت نه. د دې جنګونو شاته چې کومه توافقنامه د امریکایانو د طالبانو سره کړې وه چې تاسو ته به حکومت کې به زیاته برخه تاسو ته درکوي یا به په اکثریت د حکومت تاسو ته سپارل کېږي، د هغه توافقنامه د دوحې همداسې په نیمګړې پاتې شوه. امریکایان وتو دپاره خپل ځانونه چمتو کړل. شدت د جنګ دلته بل نه د اسلام خبره شته، نه د شریعت شته، نه د دین خبره شته. دا اوس موږ او تاسو په دې پوهېږو که طالبان جنګونو ته شدت ورکوي د اقتدار مسله ده او په خوا کې زموږ او ستاسو ګاونډیان یې حمایه کوي. تاسو ته بهتره معلومات دی چې همدا اوس د طالبانو تجویز او تنویل او دا ټول شیونه څوک کوي، ګاونډیان یې کوي، امکانات څوک ورته ورکوي. دا تاسو وکتل د روسیې غونډه ده، روسان ورسره کومک کوي، دنیاوال یې ورسره کوي، ایرانیان یې کوي، پاکستان یې ورسره کوي، چینیان یې ورسره کوي. په دلته د جنګ میدان دی په افغانستان کې. یعنې په سیمه کې لا هم د افغانستان د مسایلو د حل په تړاو یو اجماع نشته؟ نشته، بالکل نشته. د یوه په داخل کې سیاسون همدغه وضعیت دی. تاسو ګورئ هر سیاسون چې چا سره ښه وضعیت دی
چې یو مملکت سره د پخواني یو سلام علیک لري هغه هر سړی په خپل سر ورځي دلته نظام یې پاڅولې ټولې ستونزې او مشکلات دا څومره چې دي دا زموږ د ملت او د خلکو ته دي د سیاسیونو ته هم نه دي نو د جنګ تر شا دلته کومه مذهبي خبره نشته طالب خو اوسه پورې په دې نامه جنګېدو جهاد یې ورته ویلی چې دلته امریکایان وو یهود او دا خلک دلته پراته وو اوس هغه یهود او هغه امریکایان او هغه عیسویان او دا خلک هم دا دی روان دي د افغانستان نه اوس خو زموږ په قطعاتو کې وګورئ وزارت دفاع کې وزارت داخله کې په امنیتي ملي کې یا په ټوله ډانچه د حکومت کې ماته دا یو کافر وښي یو یهود دی راته وښي الحمدلله د افغانستان نه 90% ټول خلک مسلمانان دي دا نظام چې دی په اقتدار چې دی چا په زور نه دی نیولی دلته دیموکراسي وه دلته انتخابات وشو نو اوس طالبان موږ په دې نتیجې ته رسېدلي طالبان هغه طالبان افغانانو نه چې موږ پرې بار بار د 20 کالو کې غږ کړی چې طالب وروره ته زما ورور ته افغان ته د افغانستان بچی دا اوس چې دی دا دې ته موږ بار بار دا ویلي خو اوس موږ دې نتیجې ته ټول ملت ورسېدو چې دا جنګ د اقتدار دی دا جنګ نه د اسلام دی نه د وطن دی نه د خاورې دی نه د دې دی خلک اقتدار غواړي او د اقتدار لپاره تاسو وګورئ په دې د یوه هفته کې زموږ او ستاسو په زرهاو په سلونو خلک شهیدان شو ملکیان خلک شهیدان شو زموږ او ستاسو نظامیان دا خلک شهیدان شو نو د یو خوا نه اجماع نشته د بلې خوا نه زموږ ګاونډیان چې دي واقعا موږ ته مخلص نه دي دنیاوال چې دلته پراته وو هغې هم واقعا مخلص نه و دا اوس د امریکا د دې نه دا وتل آیا دا مسؤلانه کار و چې تاسو دلته د 2040 پورې موږ په لویه جرګه کې دې سره یو قرارداد کړی او پروتوکول ورسره و چې 2040 پورې به تاسو دلته اوسېږئ د هغې نه وروسته به بیا که لویه جرګه رئیس جمهور دا ملت به راغونډېږي او ستاسو په حصه کې به تصمیم نیسي هېڅ چیز چا سره مشوره ونه شوه عاجلانه د افغانستان نه ووتل دې کې شک نشته چې وتل به یې موږ دپاره موږ ته په کار دي که نن نه سبا دې وځي کال وروسته خو به دا رقم باندې نه چې دا اوس پروپاشي ده زندګۍ دې کې شک نشته چې جنګونو شدت اخیستی زموږ ځوانان زموږ خلک موږ ویاړو په خپله اردو په خپلو پولیسو په خپل امنیت په خپلو خلکو په خپل د نظام کې چې څوک قربانیګانې ورکوي هغه غله او مفسدین او فاسدین نه چې دغه یو ډیپلومات سره راغلي دي او بېرته به تښتي هغه زموږ بچي هغه زموږ ځوانان هغه زموږ سربازان چې دا موږ پرې ویاړ کوو موږ پرې افتخار کوو د خپل خاورې دپاره دلته چې مړه کېږي دا ټول شهیدان دي او چې څوک پاتې کېږي هغه غازیان دي نو دا اوسنی جنګ انشاءالله نظام به سقوط ونه کړي شدت د جنګ ډېر دی د اقتدار جنګ دی د طالبان چې دی یو وخت په یوه موضوع کې دوه رخپې نه نباسي دا اوس ستونزې او مشکلات یوازې دغه دي چې کوشش وکړي چې دلته عام دنیاوالو ته وښیي چې موږ مقتدر او عام ګاونډیانو ته وښیي او عام حکومت ته او دغه ته وښیي او بل د بلې خوا سره منفي تبلیغات هم ډېر روان دي په داخل کې په بیرون کې د میډیا د لارې د خلکو د لارې دا هم یو اندازه دا مورال د دې خلکو ضعیفه کوي نو انشاءالله دومره مشکلات انشاءالله تاسو بېرته راګرځو ښاغلی احمدزی صاحب په دغسې وضعیت کې د افغانستان د متحدینو نړیوالو ملګرو او همدارنګه د سیمې د هیوادونو رول څه دی د تاوتریخوالو د کمښت په برخه کې دوی باید څه ډول هڅه وکړي دوی مسؤلیت څه دی مراد صاحب ته ښه راغلاست وایم البته دې ټکو ته مراد صاحب هم اشاره وکړله جنګ د چا ده جنګ چا روان کړی ده جنګ باندې سرمایه ګزاري څوک کوي نه نن بلکې د څلور نیمې لسیزې کېږي چې جنګ باندې سرمایه ګزاري د چا ده د همدغو نړیوالو ده همدغه امریکایان دي همدغه شرق ده همدغه غرب ده جنګ همدوی ګرم ساتلی ده موږ او تاسې به په ماشومان لیدلي چې کله هم هغه ماشومان په لوبو کې پکولي هم په جنګ سره اچولي چې یو به پرې زورور سو هغه بل به هم له پښې ورته نیو هغه بل به چې زورور کېده هغه بل به هم له پښې ورته نیو رانیو نن موږ ګورو چې همدغه اعلانات چې کېږي همدغه تبلیغات چې کېږي تبلیغات ټول د همدغه امریکایانو دي همدغه یو ورځ وایي چې موږ د افغانستان له هوایي ځواک نه یا هوایي ملاتړ نه ورسره لرو بل ورځ راځي وایي چې موږ بمبارد وکړو یو ورځ وایي چې موږ دوی سره نه یو بل ورځ راځي چې موږ عملیات وکړل یعنی دا د دوی خپله ضد و نقیص اعلانات دي کله وایي چې طالبانو سره مثلا دومره خاوره ده د افغانستان یا اتیا دغه ضد نقیض څرګندونې د څه لپاره کېږي یعنی ضد و نقیض امریکا رښتونې برخورد نه کوي همدغه ده چې افغانستان کې جګړه ګرمه ساتلې ده دوی خپل سیاسي او اقتصادي موخې دي همغه خپلو موخې ته او د دوی جنګ واضح معلوم ده د شرق و غرب جنګ ده دوی یو د روس تر مابینه خپلې خبرې او خپل کوم هغه چې روان دي هغه باندې هغه تعهد او هغه چې کوم بحث دی دوی تر مابین د هغه پرېکړه لا تر اوسه نه لري چې دوی خپله یو بل ته قدرت او یو بل ته خپل زور ورښي امریکا یې روس ته ورښي روس یې دوی ته ورښي نو همدغه علت ده چې
د افغانستان جنگ افغانستان شمال ته وغځېده، هلته جنگ ډېر شدت پیدا کړ چې په هغه کې موږ تاسې نتیجه کې ولیدل چې قندوز ولایت سقوط وکړ. دا اوس عملي درته وایم چې د افغانستان له خاورې نه کشتیانې شته چې د طالب زخمیان تاجکستان خاوره کې کمپونه ورته جوړ شوي دي چې زخمیان یې هلته لکه څه رقم چې په مجاهدین په وخت کې یا د ډاکټر نجیب په وخت کې مجاهدین په پاکستان کې تداوي کول، هغه ته ټرینینګ ورکول کېدل، همدغه رقم د تاجکستان په خاوره کې عین قضیه ده. د تاجکستان په خاوره کې د طالبانو زخمیان دي چې انتقالېږي، هلته هغو ته تداوي ورته ورکول کېږي، هغه ته امکانات ورته ورکېږي. نو بناءً همدغه خارجنګ تر اوسه پورې د سیمې هیوادونه افغانستان کې د سیاسي حل لارو باندې باوري نه دي، هدف مو دا ده؟ نه، که چیرې رسېدلي وای خو بناءً جنګ به شدت نه پیدا کوو، د جنګ حالت به دا نه و. تر اوسه هغه کومې موخې او کوم هدف چې دي هغه اهداف ته دوی سره نه دي رسوي، یو اجماع کلي اجماع نه ده رامنځته سوې. موږ تاسو یو څو ورځې مخکې وزارت خارجه د روسیه واورېدل چې امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې، نه دا چې افغانستان دوی خپله وځي بلکې په افغانستان کې ماته خوړلې. خو همدغه خبرو باندې دلالت کوي چې دوی د یو بل په ضد باندې هم عملي جګړه روانه کړې ده، هم تبلیغاتي او هم اقتصادي جګړه ده یو د بل په مقابل کې دوی سره روانه کړې ده. نو دا بدون د شک چې دوی هم مثبت رول پکې لوبولی، لکه چې جنګ څنګه جنګ شروع کړی ده 40 کاله، نو همداسې کولی چې جنګ هم ارامه کړي. نو نړیوال نه موږ ته صادقه دي، نه طالبانو ته صادقه دي، نه د افغانستان ولس ته صادقه دي. هغو ته د خپلې ګټې، هغو ته خپل اهداف، هغو ته خپل موخې مهمې دي. کله چې ګټې خوندي سي همغه هر طرف کې چې ګټې خوندي همغه لور ته ځي. امریکا پرون په افغانستان باندې په جنګ کې ګټه وه، افغانستان ته راتله، په افغانستان باندې جنګ وکړه. چا ورته ویلي چې ته افغانستان ته راغله؟ نن چې هغه خپلو ګټو ته تر یوه اندازې پورې رسېدلي دي، هغه خپلې موخې لري، هغه نه ما ته کتلي، نه موږ حکومت ته کتلي، نه زموږ نظام ته کتلي، نه د موږ ولس ته کتلي. په خپل سر باندې خپله پرېکړه ده، خپله روان هغه زورور سره معامله ده. زورور کته ځي که پورته ځي، موږ امریکا سره کوم زور نه لرو. امریکا د خپلو ګټو باندې ولاړه ده، خپل ګټو لپاره دلته راغلې ده. اوس څه ډول فشار ته اړتیا ده څو طالبان یا دخیل اطراف دې ته مجبور کړي چې تاوتریخوالي کې کمښت راولي، حداقل دغه د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې؟ دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې موږ ټول افغانان راځئ یوه اجماع سره وکړو. 40 کاله کېږي په دې وطن کې د وینو ویالې بهیږي، یو د بل مرګ ته سره ناست یو، یو د بل له مرګ نه، یو د بل له وینو نه خوند اخلو، یو د بل وینو نه لذت وړو. راځئ چې نور سره یو سو، هم د داخلي او هم د خارجي دښمن لپاره یو سو. او دوم بحث طالبانو ته باندې میم غږ دا ده، په حکومت باندې 20 کاله کېږي جګړه په افغانستان کې روانه ده. د جنګ له لارې نه هېڅوک نشي کولی چې کامیابه شي. دغه 40 کلنه جګړه د افغانستان موږ او تاسې ژوندی تاریخ لرو. طالبان په دې باورمند دي، دا باور لري طالبان په دې باور نه، په دې باور دي سي حکومت په دې باور نه، په دې باور دي سي دا موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو. طالبان چې نن جګړه کوي او دوی غواړي قدرت ته ورسیږي، سبا پاچاهي په چا باندې کوي، سبا نظام په چا باندې کوي، سبا حکومتولي په چا باندې کوي؟ په پایدرو باندې کوي؟ آیا په مړو باندې کوي؟ که حکومتولي کوي نو همدغه ملت ته ملت څه غواړي؟ تا نه طالب نه همدا غواړي، حکومت نه همدا غواړي، وربند وکړه، صلح وکړه. نو دا خو دوی دواړو نه دي منلي، بالخصوص طالب دا نه ده منلې. هغه ورته وایي چې وربند وکړه، دوی نه مني. غوښتنې لري، د ځان شرایط لري، د بندیانو خوشي کول. نو دلته بیا خبره د سوال لاندې دا راغله چې بیا د جهاد خبره نه ده، بیا د جهاد پرېږدي، بیا د جهاد رنګ دې نه ورته ورکوي، بیا د مذهبي رنګ نه ورته ورکوي، بیا دې وایي چې د قدرت خبره ده، موږ قدرت غواړو، موږ چوکۍ غواړو، د موږ جنګ د قدرت لپاره اسلامي شرعي نظام لپاره د مبارزه کوي. او بهترین نظام راځي سره کینو. ولې موږ په دا ټول د تاریخ کې د دومره نظامونه چې په افغانستان کې ړنګېدلي، موږ په د نظام په خرابېوالي باندې بحث کوو؟ راځئ وروره، زه در سره منم نظام کې نیمګړتیاوې شته، په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په ډېرې کچه کې موږ نیمګړتیاوې شته، دا در سره منم. خو راځئ په هغه نیمګړتیاوو په اصلاحاتو باندې کار وکړو. آیا نظام ړنګول حل لاره ده؟
بل نظام جوړېدل ډېر یو ساده خبره ده، بل نظام قرباني غواړي. نظام دغه نظام چې جوړ شوی د 20 کال دا نظام ګوره که طالب مړ شوی هم د دې نظام لپاره، که عسکر مړ شوی هم که ما او تا مړ شوي دي نظام له دا نظام زما د تا وینو په بدل باندې جوړ شوی. راځئ دا نظامونه سره وساتو، دا نظام به وساتو، راځئ په اصلاحاتو باندې. هغه ته چې وایي چې کوم ځای شرعي نه ده، کوم ځای خراب ده، راځئ په هغه ځای باندې بحث سره وکړو، هغه ځای سره شرعي کړو. 99% مسلمانان یو. موږ یو افغان که طالب ده، که څوک عسکر ده، که څوک حکومتي ده، که څوک په نظام کې ده، هیڅوک د امریکایانو د بهرنیانو شتون دلته غواړي؟ هیڅوک یې نه غواړي، هیڅوک دلته دا شتون نه غواړي. موږ مسلمانان یو، که طالب اسلام غواړي موږ هم اسلام غواړو، عسکر دی موږ مسلمان دي، کوم څوک نه دي حکومت په نظام کې څوک نشته هغه مسلمانان ټول اسلام غواړو. راځئ هغه کوم ځای کې چې ستونزه ده چې وایي چې دغه ځای دی د اسلام په لاره برابر نه دی، په دغه ځای کې اسلام سره په ټکر کې هغه په ګډه سره کینو، راځي په ګډه به سره حل کړو. فکر کوئ د یو اجماع پر وړاندې موانع څه دي اصلي چې تر اوسه پورې د دې زمینه نه ده برابر شوې چې افغانستان کې ټولې خواوې دغسې د فکر وحدت رامنځته شي؟ موږ خپل واک نه لرو او خودخواهی ده چې خودخواهی نه وي موږ هر څه کولی شو. موږ وطن چې برباد شوی ده، زموږ د ټولنه بربادي خواته روان ده، خودخواهی ده او همیشه خپل ځان غوښتلی له بل څوک نه غواړه، همدغه علت ده. ډېر زیاته مننه. درنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه له دمې وروسته بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی ثابت صاحب، د معلوماتو له مخې طالبان هره ورځ امنیتي ځواکونو باندې تر 160 پورې بریدونه کوي، په داسې حال کې چې د مې لومړۍ نیټې راوروسته بهرنیانو باندې یو برید هم نه دی شوی. فکر کوئ د بهرنیانو باندې د طالبانو دغه زغم د څه شي ښکارندویي کوي؟ در ارتباط از که طالبا بالای خارجی ها هیچ حمله را انجام ندادن، برمیگرده به توافقی که با امریکایی انجام دادن و این را معترف هستند هم طالبا و هم امریکایی که بعد از توافق دوحه یک امریکایی و یک خارجی هم از طرف طالبا کشته نشده و طالبا هم حتی گزارشاتی به است که طالبا امنیت قرارگاه های خارجی ها را میگرفتن کس کشته نشد. این ناشی میشه از همون توافقشان و من فکر میکنم که یک بازی است و بازی امریکایی ها است. در یه اواخر بعد از اینکه جو بایدن اعلان کرد که ما از اول می تا 11 سپتامبر تمام قوای نظامی خود از افغانستان خارج میکنیم و اگر طالبا بالای ما حمله کنن ما جواب بسیار دندان شکن میتیم. این هم جزء اون بازی هست. من باورم است که اگر امریکایی ها از طریق تورخم توسط موتر برن هم کس بالایشان فرق نمیکنه، اگر از طریق قندهار هم برن از راه چمن داخل پاکستان شون هم کس بالایشان فرق نمیکنه. ولی این ذهنیت سازی هست برای مردم افغانستان. امریکایی ها میخوان ذهنیت بسازن و به مردم افغانستان بگوین که ما خو با طالبان دشمن هستیم ولی اهداف ما در افغانستان به دست آوردیم و دیگه بودن برای ما در اینجا ضرورت نیست که در اینجا باشیم. ما قطعا به بودن امریکایی در افغانستان هم قسمی که جناب وکیل صاحب گفت ما راضی نیستیم. امریکایی باید برون، اگر امروز نورن فردان میرن. ولی حرف اینجاست که این مملکت ماست. دغه د وتلو څرنګوالی یو مهم بحث دی. یعنی فکر کوي د دې وتل په مسئولانه شکل سره وي؟ نه خیر. طالبا امریکایی ها ادعا میکنند که ما به اهداف نظامی خود در افغانستان رسیدیم. یک ادعای کاملا پوچ و بی‌معناست. به دلیل از اینکه امروز در بسیاری از ولایات افغانستان خارجی هایی که تبع افغانستان نیستن سلاح دارن و در مقابل دولت می جنگن. اونا کی هستن؟ طالب هستن؟ نه خیر. یا القاعده هستن یا داعش هستن یا گروه های تروریستی هستن که کشورهای مختلف اینجا جمع شدن اومدن جنگ میکنن. مگر اونا تروریست نیستن؟ اگر به تعریف امریکایی‌ها تروریست تنها القاعده باشه و بن لادن، پس کسایی که انسان‌ها رو میکشه اینا چی معنا داره؟ اصل هدف است که افغانستان مرکزی تقابل منافع کشورهای منطقه و جهانی است و هر کشوری در اینجا منافع خود جستجو میکنه. وقتی که به منافع خود دست یافت از این کشور خارج میشه. مسئولیت ما است، مسئولیت مردم افغانستان است که این خاکشان است، این سرزمینشان است. خودشان باید تصمیم بگیرن که نسبت به سرنوشت مردم خاکشان چی میکنن. من تاسف میکنم برای رهبران سیاسی افغانستان که اینا هنوز به یک فکر نیستن و در دفاع از سرزمینشان به یک وحدت فکری نمیرسن. چند صدایی وجود داره مگر چی؟
چی بین شما تقسیم مونده؟ اگر قرار به این باشه که پاکستان به هدف خود برسه و بیا به اینجا حکومت دلخواه خود بسازه، دیگه شما در افغانستان زندگی کردن نمیتونید. منافع برای چی؟ خواستتان چی است؟ این سوالایی است که از دو حالت خالی نیست. یا قدرت طلبی به حد اعظمیش که هر یک از اینا میخوان در قدرت باقی مانند، یا وابستگی بیرونی است. غیر از دیگه هیچ اجرایی نیست. وگرنه راه روشن است. هر کشوری در افغانستان اگر هست، چی عملی چی غیر عملی، پشت منافع خودش است، نه پشت منافع مردم افغانستان. اگر روس است، اگر امریکا است، اگر پاکستان است، اگر ایران است، هر کشوری که در اینجا دخالت بکنه و در اینجا دلچسپی داشته باشه، دلچسپیش به منافع خودش است، دلچسپیش به منافع مردم افغانستان نیست. ولی این سرزمین متعلق به ما است. ښاغلی جانبدار صاحب، په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ویلي که طالبان سوله ونه کړي نو امریکا به له جمهوریت غوښتونکو افغانانو سره ودرېږي. فکر کوئ دغه څرګندونې څه معنا لري؟ الیاس صاحب، دا خو تاسو پوهېږئ چې ښه مثبته خبره ځکه ده چې جمهوریت یا د ټاکنو په میتود باندې تصمیم نیول دا په نړیواله سطحه مشروعیت لري، ښه خبر ده. او پرون په برلین کې هم د ناټو غړو هیوادو استازو په همدې خبرې تاکید کړی چې دوی به د هغه چا سره مخالفت وکړي چې په زور واک ته رسېدل غواړي. او همدا ترتیب باندې پرون د آنلاین د امنیت د شورا جلسه هم دایره شوې، په هغه کې هم د امریکې خارجه وزیر ویلي دي چې یو هیواد په تنهایي نشي کولی چې نړیوالو چیلنجونو ته د حل لاره ولټوي، نو همکارۍ ته ضرورت ده. نو ظاهرا خو دوی دا خبرې کوي، ولې موږ باید دې ته وګورو چې دوی په عمل کې څه ولغواړي او څه یې کړي. زما په فکر دلته بیا هم بیرونی عنصر ډېر ټاکونکی ده، سره له دې چې په علمي لحاظ او فلسفي لحاظ باندې داخلي عنصر تعیین کننده ده. یعنی افغانان باید خپله وکولی شي چې خپل مسایل حل کړي، لیکن افغان خو دوی داسې په مجبور حالت کې راوستلی چې نشي کېدی. ملت منشعب ده او جګړه په دې نیمه پیړۍ کې په دې ولس و ملت تحمیل شوې. اوس نو د خلیلزاد صاحب وینا صحیح ده چې وینا به یې درسته وي، لیکن کړنې یې څنګه دي؟ په عمل کې که دوی غوښتای په دې شلو کولو کې کېدای شو په افغانستان کې سوله راغلی وای. او ځینې ملګري یا دوستان داسې وایي چې دا جنگ نظامي حل نه لري. نه، نظامي حل لري. ولې نه لري؟ په هغه صورت کې لري که یو طرف د جګړې له لوژیستیکي امکاناتو نه محروم سي. دا که حکومتي که طالباني. تاسو په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان وضعیت ته وګورئ، په هغه وخت کې چې له باغیانو نه بیرونی ملاتړ موجود و، جګړې دوام پیدا کړی. او کله چې بیرونی ملاتړ نه وي، جګړه دوام نشي پیدا کولی. حتی ډېر ظالم حکومتونه توانېدلي دي چې امنیت راولي، لکه د امیر عبدالرحمن خان په کراتو ما دا خبره کړې. اوس موږ افغانانو ته پکار دا ده چې دا وپېژنو چې دا جنګ پردی ده، خپلو کې باید کوشش وکړو چې د مذاکرې او مفاهمې له لارې نتیجې ته سره ورسېږو. دا خو یو آرزو ده، لیکن په عملي سیاست کې باید وګورو چې څه کېدونکي دي او څه کېږي. په عملي لحاظ باندې تر څو پورې چې د منطقي هیوادونه یوه همغږې ډیپلوماسي له افغانانو سره ونه لري، دا جګړه به دوام کوي. ځکه جګړه د امریکا په ګټه ده. تاسې نوام چامسکي، هغه مشهور امریکایي فیلسوف او لیکوال، وګورئ چې هغه څه وایي. امریکا ژوندۍ ده په جګړو، د امریکې منافع په جګړه کې دي. بنان که دوی خپله وځي، دا به بیا په بل ډول دا جنګ دوام پیدا کوي. اوس نو افغان جنګیالیو ته، افغان رهبرانو ته دا پکار ده چې دوی دا وضعیت وپېژني او د ملت آګاهي لوړه شي، تر څو پورې دغه رهبران چې صرف د خپلو ګټو لپاره په دا نیمه پیړۍ کې مصروف وو، پرون هم د برق پایې الوزولې او هغه ته جهاد ویلې، نن هم د برق پایې الوزوي او دې ته جهاد وایي. دغه یو ټکي کې خو باید اوس پرونی مجاهد او نننی ټکنوکرات او پرونی چاپیان موافق اوسي چې د ملي تاسیساتو ورانول جهاد نه ده. ته چې د برق پایه ورانوي، یعنی دغه د تا کوم اخلاقی هدف ترلاسه کیږي؟ پرون چې دغه رحیم وردک په جلبات په استقامت باندې پایه د برق ته خلک معرفي کول او یا بندونو ورانولو لپاره اقدامات کول، خو نن باید خجالت وباسي. عفو وغواړي له دې خلکو نه. بنان د جهاد میتود معلوم ده. جهاد معنای ورانول نه دي، جهاد معنای تباه کول نه دي، جهاد معنای دا نه ده چې سپینګیري ماشومان، ملکي کسان دا له مخې نه اګنور شي، د نظر کې ونه نیول شي او قتل او وحشت. ډېرې زیاته مننه ښاغلی جنابدار صاحب. تعدیل او تفسیر باید تصحیح شي. یعنی د موږ له دین نه یو ناوړه قرائت لرو په افغانستان کې او بهرنیان له دې نه سوء استفاده کوي.
انشاءالله تاسو بیرته راګرځو. ښاغلی مراد صاحب، تاسو فکر کوئ د سیمې په کچه اوس دا باور پیدا شوی که نه چې افغانستان کې بالاخره نظامي حل لارې نتیجه نه ورکوي او باید ټولې خواوې سیاسي برخه کې فعالیت ولري؟ تاسو ګورئ چې د 58 یا د 52 نه دی خواته چې په افغانستان کې یو تحول راغی، انقلاب راغی، خلک مهاجر شو، په میلیونونو خلک مهاجر شو، لاړل پاکستان او ایران کې اوسېدل او د هغې ځای نه جهاد شروع شو. په هغې وخت کې هم دنیاوالو امریکایانو دنیا او بیا خصوصا ګاونډیانو فعاله برخه لرله او هر سړي خپلې منافع لټولې او د خپل نیبتي جنګونه او مسلې په افغانستان کې لټولې تر اوسه پورې. دا اوس تاسو ګورئ چې د موقتې ادارې غږ امریکایانو او یا بالفرض طالبانو سره په هماهنګۍ شوی دی. همدا اوس د دې دپاره دلته څه مسلې نورې هم دي. ګورئ تاسو په زموږ په ګاونډ کې یا په شاوخوا کې همدا اوس تاسو که د څه وخت مخکې امریکایانو داعش تنظیم کړه، خپل امریکایانو تنظیم کړل. تاسو یو څه وخت مخکې د جنرال مالک خبرې واورېدې چې موږ د حکومت د نسکورېدو نه وروسته موږ او طالبان په ګډه او د امریکایانو سره کېناستو او د پروژې د ټاپي دپاره مو غوښتل چې دلته یو نوی د مجاهدینو نه بلکې طالب په نامه باندې ورسره راشي او دغه په اسیا کې دغه د ټاپي دا پروګرام دلته عملي شي. د هغې نه بعد دا اوس وګورئ تاسو داعشیان هم امریکایانو تنظیم کړه دا چې جغرافیه سره بلد نه و او چا چې په نظام کې ورسره څه خلکو چې هغې د داعشیانو حمایت غوښتو چې د دې ځای نه د پاکستان د راشورو دپاره چینار نه وځي وردګو ته او د وردګو نه بادغیس ته او د بادغیس نه په دې پایپلاین او همدغسې په شمال کې ځای په ځای شي چې د دې نه هم د ایرانیانو ته یې روه هم د دې نه پاکستانیانو ته د روسانو ته یې روه هم د چینیانو ته یې روه. تاسو وکتل طالبان دې خلکو په وپېژندل، امکانات یې ورکړل، تجهیزات یې ورکړل، دا یې ورته ورکړل. همدا اوس هم چې دوی زموږ په ګاونډ کې په اسیا کې یا په عمومي سطحه باندې امریکایان خو هغه چې تاسو وکتل خپل منافعو پسې ګرځي، موږ ورته تشناب کاغذ غوندې ښکارو، ضرورت په وخت کې رانه ګټه اډې که نه لاړل پاتې شو، دغسې مسله ده. په زموږ او ستاسو په شاوخوا کې په اسیا کې چې خصوصا دا اوس موږ په دې کې اجماع نشته، ځکه دا خلک هر سړی په خپل نظر دي. دلته نیبتي جنګونه دي، پاکستان وایي دلته باید هند نه چینیان چې دي په ډېر صورت کې په اقتصادي پر روان دي، امریکایان یې نه غواړي، ایرانیان دلته همدا اوس دا مشکلات لري موږ سره، څوک سره جغرافیوي مشکلات لري، څوک سره د اوبو مشکلات لري، څوک سره څه لري. اجماع خو بیخي نشته دی، هر سړی خپل مفاد لټوي. زموږ په شاوخوا کې دا اوس هم اخلاص نشته، نه په ګاونډیانو کې اخلاص شته دی، نه په دنیاوالو کې اخلاص شته، نه په امریکایانو کې اخلاص شته دی. یوازې زموږ د افغانان یي، لکه دا وخت کې چې ورونو ورته اشاره وکړله، موږ ګورئ تاسو دا اوس زموږ سیاسیون دا د 40 کالو د رهبران زموږ د یو کور دلته نشته. همدغسې زموږ په دې نظام کې د لوړپوړي چارواکي ټول په خارج کې د هغه د دې شیانو نه دي خبر. د دې سره خوا کې موږ د خلکو نوکران یې ورسره په خوا کې د دنیاوالو اجماع بیخي نشته او داخل دې نتیجې ته هم نه دي رسېدلي چې په افغانستان کې د جنګ ختم شي. بل جنګ دپاره دا اوس کار روان دی. طالبان که پار سیسټم یې امریکایان ګوري، دا اوس امریکا غواړي موږ یا لیبیا شو یا سوریه شو یا عراق رانه جوړ شي. دا چې د خلیلزاد لګیا دی، خلیلزاد سره دی چې افغان نژاد دی، خو قطعا موږ په دې یو فکر و چې ځکه هر رقم ته د امریکایي دی خو افغان نژاد دی، اقلا یو احساس د دې ملت د دې خاورې د خپل مظلوم ملت د دې خلکو به ورسره وي. هغې سره هم دا شی نشته، نه دنیاوالو سره دا شی شته، نه زموږ ګاونډیانو سره شته دي. او په داخل کې موږ په دغه حال ککړي، زموږ سیاسیونو په غمونو ککړ دي، د خلکو نوکران دي. نظام او حکومت هم چې دی پکې فساد موجود دی، په خپو ولاړ نه دی. هغه څوک دلته په نظام کې دي هغې دوم یوازې د خپل ځان دپاره لګی دي، د ملت او د ولس دپاره لګی نه دي. نو موږ ته ستونزې بیخي ډېرې دي. همدا اوس هېڅوک نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ارامي راشي او برقراري بغیر د دې مظلوم ملت او د دې ولس نه. ښاغلی احمدزی صاحب، تاسو فکر کوئ سولې په اړه په یو بل نیوکې کېږي؟ حکومت وایي طالبان د سولې لپاره طرحه او برنامه نه لري، برعکس بیا طالبان وایي افغان حکومت په یو شکل سره هڅه کوي څو دغه پروسه وځنډېږي. د سولې لپاره ولې رامنځته شوي فرصت څخه استفاده ونه شوه؟ یا که داسې وایم چې د دوحې هوکړې ولې افغانستان کې خپلمنځي خبرو لپاره زمینه برابره نه کړه؟ ګوره نیوکې خو سته، طالبان په حکومت باندې لري، حکومت په طالبانو باندې لري، او هغه رقم طالبان په امریکایانو لري، امریکایان په دوی باندې لري. زه دا وایم چې په نیوکو باندې هېڅ لاسته نه راځي. راځئ
بعد له 40 کالو نه په دواړو لورو باندې مې غږ دا ده چې بعد له 40 کالو نه یو ډېر ښه فرصت افغانانو ته په لاس ورغلی ده. دې فرصت نه راځي یو ښه استفاده وکړو. دا وطن ماته نه امریکایي جوړوي، نه شرقیان راته جوړوي، نه غربیان راته جوړوي. د دې وطن آبادي ما پورې تړلې ده، همدغه افغانانو پورې تړلې. د دې وطن بربادي هم همدغه افغانانو پورې تړلې. د دې وطن عزت او بېعزتي ټول افغانانو پورې وتړلې ده. په دواړو لورو باندې غږ همدا کومه چې بس ته نور که جهاد هم عزت یې بس ته، که وطن ورانول هم نوره بس ته، او که جاسوسي که غلامي یا که هر څه هم نور یو حد لري. موږ د مجاهدینو یو ښه ډېر ژوندی تاریخ لرو. مجاهدینو ته به همدغه رقم ولس او همدغه رقم حکومت د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ورته ویل چې راځئ نور بس ده، راځئ صلح وکړو. هغه ونه منله، بالاخره جنګ ته ادامه ورکړله. نن همدغه تېره څو ورځې مخکې د حکمتیار صاحب وینا موږ او تاسې ولیده چې حکمتیار صاحب په خپلو وینا کې همدا ویلي چې ډاکټر صاحب نجیب به موږ ته همدا ویلي چې راځئ نظام وساتو. مجاهدینو یوه غټه اشتباه وکړله، نظام نه بلکې جنګ ته ادامه ورکړه او زموږ شته نظام یې له منځه یووړ. نو بناً په طالبانو باندې مې غږ همدغه ده. سبا ورځ خدای نخواسته لکه هغه مجاهدین چې نن خپله اشتباهاتو باندې اعتراف کوي او خپل اشتباهاتو باندې پښیمانه دي، سبا ورځ به همدغه طالبان هم همدغه رقم پښیمانه. دا وطن له جمهور رئیس غني پورې تړلی نه ده او د 15 نفره چې راغلي دي او دلته انحصار کړی ده هغو ته دې نه ګوري بلکې د افغانستان په ولس دې رحم وکړي. دا یو مجاهد ملت ده، دا یو ځورېدلی ملت ده، دا یو کړېدلی ملت ده، دا یو ملت ډېر صلح تږی وږی ملت ده. هر ورځ هم په سلګونه بېګناه ځوانان په دې وطن کې وژل کیږي او جنګ د بهرنیانو جنګ ده، منافع بهرنیان وړي، قرباني موږ افغانانو ورکوو. راځئ نور بس ته نور ذاتې راویښ سو. موږ ویلو تر هر وخت په موږ افغانانو باندې معامله سوې ده، همسایګانو معامله را باندې کړې ده، همسایګانو اخیستلي خرڅ کړي، همسایګان زما په وطن کې جهاد فتوا ورکوي، زما په وطن کې هغه د همسایګانو علما موږ وینو ګوره هغه وایي چې راځئ جهاد ته د افغانستان ته وروره. دغه امریکایانو ته که لاره دې ورکړې وم خو تا ورکوړې. د امریکایانو اډه کاوله راغلم افغانستان ته نه ورغلې، په پاکستان کې اډې ولې پاکستان له خاورې نه افغانستان وروسته بمباردي وکړه. او همدا رقم اوس که بیرته وځي د همدغه له لارې نه وځي، بیرته که کومکونه ورته ورکوي میلیاردونه له موږ نه دوی ډېرې پیسې تر واخیستلې، اما په دوی کې جهاد روا نه ده، په موږ کې جهاد روا ده. راځم همدې خبرې ته. غټه بدبختي همدا ده ته وګوره چې مسله د افغانستان د صلح مسله ده چې دا د افغانستان له ولس پورې تړلې ده. زموږ احزاب چې ځانونه احزاب بولي چې یو هم زه یو ته حزب نه وایم، یو هم ځکه ملي حزب نه ده، وحدت چې ده هزارګانو پورې تړلی، جنبش چې ده له ازبکانو پورې تړلی ده، جمعیت چې ده له تاجکانو پورې تړلی ده، همدا رقم حزب اسلامي په دې کې یو کم لیک زر هغه ده، خو ګرڅې هغه هم تړلی له پښتنو پورې همدا رقم تړلی ده. زموږ سیاسون هغه رقم په بدبختۍ باندې اخته دي بالخصوص د حکومت وړي او احزاب هم هر یو لوی بهرني هیواد پورې تړلی. نن موږ تاسو ګورو خطر ته روان دي، د هغه لیست مطابق دوی نه ځي. حکومت چې لیست کې نوم لیکي په هغه لیست کې نه ځي، اما دوی مستقیما په خپلو اړیکو باندې روان دي. که نن استانبول ته هم روان دي همدا رقم. موږ دا وایو چې راځي یو واحد ادرس نه چې هغه حکومت د همدغه لار نه سره یو څو بالاخره طالبانو سره د صلح مذاکرات کوي. ښاغلی ثابت صاحب په داسې وضعیت کې چې د هېواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې یو شمېر د ملي اردوپوستي طالبانو لاسته لوېدلي، همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د هوایي بریدونو کې طالبان وژل شوي، په یو وخت کې هم د سولې لپاره هڅې او هم جګړه. فکر کوئ د سولې لپاره هیلهمندي شته، د سولې هڅې به پایله ورکړي؟ خب همیشه تقاضای دولت از طالبا و تقاضای مردم از طالبا و تقاضای کشورهای بیرونی ظاهرا از طالبا همی بوده که طالبا در این مرحله که ما میریم به طرف مذاکرات صلح آتش بس بکنن و این مسئله در توافقنامه‌ای که بین امریکا و بین طالبا هم به امضا رسید اشارات در این زمینه صورت گرفته و طالبا متعهد به این بودن که باید کاهش خشونت بکنن و آتش بس بکنن که متاسفانه طالبا تعهد خود عملی نکردن و جنگ ادامه دادن. جنگ در برابر جنگ است. اگر کسی بخواد جنگ ادامه بده دولت مکلف است که از خودش حداقل دفاع بکنه و اینکه پوسته ها در اختیار طالبان قرار میگیره یا معامله میشه یا حمله میشه یا چی میشه، این مسئله جنگ در قبالش مسائل داره حتما. دستوری خبری ولی ما امیدوار بایستیم که این جنگ سر مسئله مذاکرات ترکیه بسیار اثری بسیار زیادی نگذاره که خدای نخواسته این فرصت را که مردم افغانستان به دست آورده این فرصت از دست بره و ما معتقد بایستیم که انشالله
ما نمیگذاریم این فرصت از دست بره و مردم افغانستان رو نمیپذیرن. هر کس که عامل ازی شود که این فرصت از دست مردم افغانستان بره، او از طرف مردم افغانستان مردود است و سزاوار سنگسار و این را باید بپذیره. هر گروهی که مانی رفتن افغانستان به صلح میشه و خیانت ملی کرده و خیانت به مردم افغانستان کرده و او قابل بخشش نیست. حرف دیگه است که این جنگی که ادامه پیدا میکنه، باید طالبان که ادعا میکنن که ما نظام اسلامی میخواهیم، نظام ناب اسلامی میخواهیم، خوب در جنگ هم اصول اسلامی باید در نظر گرفته شود. ببینید در یکی از جنگ ها که مسلمان ها علیه مشرکین می جنگیدن و در مقابلشون مشرک قرار داشت، حضرت خالد بن ولید یک کسی را کشت که او کلمه می خواند. وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و آله احوال رسید که حضرت خالد کسی را کشت که او کلمه می خواند، پیغمبر صلی الله علیه و آله قهر شد و از حضرت خالد گفت که چرا این کار کردی؟ گفت که او به دروغ کلمه می خواند، در اصل کافر بود، مگر قلبش شگافتی دیدی که او کافر است، تو را کشتی. ببین که باریکی و نزاکت دینی در مسائل کشتن یک مسلمان تا چه انداز که حتی در صف مشرک اگر کسی ظاهرا کلمه هم بخونه، اسلام برش جواز کشتن نمیده. چی برسه به که اینجا جوانای ما، مردم ما، اردوی ما، پلیس ما، امنیتی ما، این همه مردم مسلمان هستند، نماز میخوانند، فرزند این وطن هستند و این مملکت اصلا کافر نداره، همش مسلمان است و در آوردن نظام اسلامی متفق رأی است مردم افغانستان. پس جنگ برای چی؟ توجیه این جنگ چیست؟ متاسفانه این جنگ توجیه نداره. در رابطه با سال حرف آخرم است که ما انتظار صلح را نباید از بیگانه ها و از خارجی ها داشته باشیم. اما قسمی که وکیل سیبا گفتن، دوستای ما گفتن، مهمانای میز شما گفتن، هیچ کشوری برای ما راست نمیگه. هر کشور پی منافع خودش است. گره اصلی این مشکل افغانستان به دست افغان ها هست، چی طالب و چی دولت و چی سیاسیون. این گره را ما باید خودمان به دست خودمان باز بکنیم و این گره را اگر ما باز بکنیم آینده ما مطمئن است. اگر ما انتظار از این داشته باشیم ما با فشار پاکستان، ما با فشار امریکا، ما با فشار روس، ما با فشار یک کشور بیرونی دیگه به صلح برسیم، او صلح متاسفانه شکننده است. بله ما از خارجی ها امید از این داریم که تعهدات را که در قبال مردم افغانستان داشتن، پروتکل هایی را که برای مردم افغانستان امضا کردن، در نظر داشت منافع مردم افغانستان به او تعهداتشان پابند باشند و مردم افغانستان کمک بکنن و ما از کمک جامعه جهانی استقبال میکنیم و تشکر هم میکنیم، اما نه به قیمت سرنوشت مملکتمان که او قطعا قابل معامله نیست و به هیچ افغان قابل قبول نیست که سرنوشت مملکتشون معامله شي. ښاغلی جانبدار صاحب، د افغانستان د سولې په تړاو د پردې تر شا د پاکستان نیت څه دی؟ پاکستان د افغانستان د سولې څخه څه غواړي؟ د دې غوښتنې څه دي؟ فکر کوئ د پاکستان له هڅو پرته افغانستان کې یو احتمالي اوربند یا په جګړو کې کمښت ممکن دی؟ ګوره منصور صاحب، دا خو تمه منطقوي منازعه نه ده. یعنې مخکې هم دوستانو په دې باندې صحبت وکړو، جنګ خو اول د افغانانو جنګ نه ده، بیا دا جګړه منطقوي هم نه ده، یعنی دا نړیواله جګړه ده، په دې معنا چې دلته د پاکستان رول بیا هم اساسي نه بلکې فرعي ده. ټول د معضلې اصلي علتونه د امریکایانو په ګټو کې پراته دي. لکه پخوا چې برټانوي امپراتورۍ دا پالیسي مخته بوله، اوس موږ ته په چار دا ده چې دا وپېژنو چې ګویا د امریکې دریځ دا ډېر نقش لري او پاکستان نه استفاده کوي. بلې څنګه چې دغه ورور تشریح کړه د پاکستان په اړه هغه پالیسي لري، هغه سیاست لري، هغه وکولی شي. یعنې اشتیا خو دا ده چې دلته د عثماني ترکیې د امپراتورۍ بدیل ځان جوړ کړي او ځان ته اټومي قدرت هم وایي. تر اسیا میانه او په ټوله اسلامي نړۍ کې یوازینی قدرت دی. دا خو د دې اشتیا ده، لیکن عملي سیاست ته باید رجوع وکړو. په عملي لحاظ پاکستان په تنهایی صورت سره د دغې لوبې د مخته بیولو ظرفیت او توانمندي نه لري. بنان دا سیاست او دا موجوده روانه لوبه دا اصلا د امریکې د روش او د ټولو هیوادونو نه منشأ اخلي او د هغو سیاستونو نتیجه ده. بنان کوشش باید دا وي چې د لویو زبرځواکونو په منځ کې د ګټو پخلاینه رامنځته شي. دغه کارونه د امنیت د شورا غونډه یو شین چراغ ده چې دوی غواړي همکاري ولري
ډېرې زیاتې خصوصا په منطقوي منازعاتو کې او د هغه جملې نه د افغانستان په قضیه کې د چین او روسیې او امریکا ترمنځ یو مفاهمه رامنځته شي ډېر زر دلته سوله راتلی شي. پاکستان حکومت هم یو مجبور حکومت ده، یو مقروض حکومت ده. ډېر زیات مننه، فرصت پای ته رسېدلی. تاسو درې واړو مېلمنو څخه ډېر زیاته مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. درنو لیدونکو له تاسو څخه مننه چې تر پای مو ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت. لوی العمل د خدای په امان.